سلامونه او نیکی هیله قدرمنو دوستانو درنو لیدونکو اوریدونکو هیله د روغ جوړ خوشاله او آرام اوسئ. زه فیضیه هوسا یم له ډنمارک څخه د افغان غږ رادیو تلویزیون څخه تاسو خبرې کوم. هیله لرم جوړ او روغ اوسئ. بیا هم واره رسېدلی دی د اونۍ یادښته. یوه دوست خو بس هره اونۍ یو یادښت تازه کوي، نو بیا هم په دې اونۍ کې یوه دو صاحب نه غواړو چې راشي او څه چې لیکلي دي موږ تاسو ته یې ولولي او واوروي. یوه دو صاحب مهرباني. ډېره زیاته مننه. بیا هم نو زما وار ده او ته به نو کنټرول وکړې هلته څه وکړو. مساعي مشترکه مساعي ده. سلام قدرمنو اوریدونکو، ګرانو خویندو او ورونو، د زړه د کومې سلامونه، درناوی و احترام وړاندې کوم. شنونده ها و بیننده های عزیز و گرامی، یوسف و دوست هستم از دنمارک و رادیو تلویزیون صدای افغان در خدمت شماست. یادداشت هفته داریم. خدا کنه که این بخشای گذشته برنامه ما هم خوشتان آمده باشه. قبل از اینکه یادداشت هفته را ما قرائت بکنم و خدمت شما عرض بکنم، یک مسئله را که مورد اختلاف اکثر دوستان ما در وسایل اطلاعات جمعی و در نشستا میشه، امی کاندید شدن خانم محبوبه سراج برای جایزه نوبل. مچم کی میشه یا نمیشه، اما انتقاد افغانای ما یک نوع توجیه میشه که چرا ای انتخاب شده. خب بسیار خوب است که یک افغان ما انتخاب شده. یک زن است که لااقل اگر زن انتخاب میشه در این وقت، خب بسیار خوب است که اونجا مشکلاتی که در قبال زن موجود است در داخل افغانستان، اینه به این واسطه که یک مبارز تمام زنای افغانستان در پشت سرش ایستاد شد و این را حمایت بکنه که بالاخره باید یک مدافع حقوق زنان افغانستان بره. و یا هر کس دیگری که مستحق، محبوبه جباری نه، هر کسی، ببخشید محبوبه جباری گفتم، محبوبه سراج، هر کسی که مستحق است، اما هر مستحق 100% مستحق است یا امو دیگه خانم دیگه یا خواهر دیگه ممکن به آیا همه برش میگه که ها بسیار خوب است، باز یک گروپ میگه نه آدم مستحق نیست. بنان قدرمن دوستانو، د خپل خویندونه د خپل میندونه به حمایت وکړو. پرېږدي چې زموږ خویندې میندې هم په نړۍ کې راووځي او د نوبل د سولې او د تفاهم او د افغانستان د آرامۍ لپاره مخکښان شي او هغوی دا جایزې وګټي. څنګه ملاله یوسفزۍ په پاکستان کې ګټي او پاکستان پې ویاړي، مګر موږ حق نه لرو. مهمه نه ده چې دا محبوبه سراجي او یا که بله هر څوک زموږ بله خوري، زموږ بله موري. دا د دې وطن میرمنې دي او دا چې پورته کېږي یو غږ د ښځو د سولې او د عدالت لپاره پورته کوي، دا د قدر وړ خبره ده. خب در یادداشتی هفته در رابطه با مهاجرت های افغان ها مخصوصا به اروپا خدمت شما یک بار دیگه عزیزان ما مطلب بسیار مهم را خدمت شما عرض میکنم. ما وظیفه ماست تمام وسایل اطلاعات جمعی که باید اطلاعات بده برای هموطنان عزیز ما وظیفه لرو چې تاسو ته خبر درکو د ټولو رادیوګانو، ټولو ټلویزیونونو، ورځپاڼې، مجلې یا په یوټیوب کې یا په نورو برخو کې دا ټولنیزې رسنۍ چې دي خپلو خلکو ته لازمه او سمه خبرتیا ورکړي. دا د ټولو مکلفیت ده. موږ یو ځل بیا په دې باندې لنډه یادونه کوو چې اروپا هغه پخوانۍ اروپا نه ده چې مهاجر و کډوال به له افغانستان راتلل او اسانه به راغلل او یا به بیا دلته چې راغلل دلته به قبول شول او وبنل شول او ژوند به په هوسا او بسیا توګه دلته پرمخ تلل. هغه بیل وختونه ول. موږ غواړو چې ټول دلته راشي، موږ هیله لرو چې ټول دلته راشي او یا موږ ټول بیرته لاړ شو خپل وطن مو آبادي. اما مهمه خبره دا ده چې دا لارې خرابې دي. دلته هم د مهاجرت قوانینو توپیر و فرق کړی. حتی تاسو ته خبر درکوو چې د ډنمارک دولت
د اروپا د یو شمېر نورو هیوادو سره داسې پتیلې ده چې د افریقا په رواندا کې کمپ جوړ کی او جوړ کړی ده. عمل ته به مهاجر بیایي، هلته به یې که قبول شه نو بیا به یې راولي ډنمارک ته، اما عمل ته به بیا ژبه هم زده کوي، عمل ته به په یو فن و مسلک کې په یو کاروبار به هم ځان بلدی. خب وقتی که اینقدر راههای سخت میبینیم و بعد از اون باز به کشور رواندا د افریقا میرین، آلینه بقدر مشکلات به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه در آخرش دوباره دیپورت شه. یعنی سر از این مسائل شنونده ها و بینده های عزیز، هموطن های عزیز، جوان های عزیز لطفا فکر کنید. کمپ های که برای دیپورت مهاجرین ساخته شده بسیار زیاد است، هم در دنمارک هم در کل کشورهای اروپایی. کار مشکل است، کار نیست قبل از قبول شدن، او خوب بیخی در جرم میه، همه مخفیانه زندگی میکنن و اگه گیرش کرد خب زندان و بالاخره دیپورت. خب بعد از این که جواب بگیره یعنی چی؟ اول خب جواب نیست. در دنمارک خب بیخی برتان بگویم دست از این بشوین، ایتو نیست که مهاجرت قطع شده، مهاجرت هست، چرا قبول بکنه مگر چی رقم؟ ولی خب فکر کنین میگه برادر تو برای من ثابت بساز که زندگی تو در افغانستان در خطر است اگه پس بفرستم. سر از این فکر کنین. په دې باندې فکر وکړئ قدرمن دوستان. ډېرې کورنۍ تباه شولې، ډېرې کورنۍ برباد شولې او ډېر ځوانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ، حتی ټول یعنی پوډري شوي دي اکثریت، او دوه وارې درې وارې د دې اروپایي هیوادو په منځ کې ګرځي، کله ناروې ته وتښتي، کله ډنمارک ته راشي، کله بیا جرمني ته لاړ شي، دا ټول ژوند یې په دې کې تیر شه. د دې نه بدتره ژوند نور نشته، ډېر ناوړه ژوند. موږ نه وایو چې مه راځئ، راشئ خو فکر وکړئ. ما نمیگیم که نبیاین، بیاین دوستای عزیز، سر چشما هر قدمتان. ما خب تنگ نظری نداریم، ما آمدیم خب شما بیاین، اما یک بار فکر کنین، یک بار بپرسین که دمی فرانسه که من میرم یا در دنمارک که میرم یا در نروژ که میرم این شرایط از چی قرار است، قوانین از چی قرار است. بسیار مهم است شنونده و بیننده عزیز، به هر دو لسان ملی افغانستان برتان میگم، هم به دری و هم به پشتو. دا څو ځلې ګوره موږ تکراروو قدرمنو دوستانو، دا ډیره مهمه ده چې تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ. خپل وطن کې د کار امکانات انشاءالله چې ورځ په ورځ به ښه شي. موږ هم په افغانستان کې چې هر دولتي، د اوسنی دولت ده که بل دولت، د هغوی نه هیله لرو چې خپلو خلکو ته د کار زمینه پیدا کړي، د تحصیل او زده کړو زمینه برابره کړي، پرې نږدې چې خلک د باندې لاړ شي. په نږدې هیوادو کې لکه ایران و افغانستان، هلته خو بدترین ژوند ده. هلته خو هغه د ګورئ چې پاکستان په څونه ناځوانۍ سره، نامردۍ سره د افغانستان ماشومان، ځوانان، حتی ښځې او سپینګیري ځوروي. همداسې په ایران کې یو وقت ما اوریدلی و چې یک وقتی من شنیده بودم که یکی از همکارای ما در رادیو تلویزیون در اداره هنر ادبیات، آقای قهار آسی، شادروان قهار آسی که یک شاعر بسیار برجسته کشور ما بود، او همکار ما بود در رادیو تلویزیون در اداره هنر ادبیات تلویزیون و رادیو میامد، همراه ما همکاری داشت. یک وقت شنیدم که دمو جنگای تنظیمی ای رفته بود به ایران و در ایران ایرانیان کدام پلیس این دمی را بخل ملت کرده بودش، یا از ایرانیا همه یک حادثه یک چیزی شده بود که داودشنام هم برش نثار کرده و همون آدم مجبور شد که دوباره پس به وطن خود، به همراه فامیل خود و در وطن خودم در وقت که آمد اون جنگا بود که از بین رفت. خدا ببخشش و خدا جمع از شهدای کشور ما را ببخشه و دیگه در وطن ما جنگ نشه. نور په موږ وطن کې جنگ و جګړې نشي چې خلک مهاجرتونو ته اړ نشي، خلک له وطن نه وتلو ته اړ نشي. دا ډیره مهمه وظیفه د دولتونو ده. هر هغه حاکم چې د خپل ولس غم ونه خوري، هغه د خدای په وړاندې لوی او ستر مسؤلیت لري. موږ خوشحاله یو چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې او خدای دې هغه څه وکړي چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او هغه سوله،
کراري امن او د افغانستان د خلکو اوسېدل دننه په افغانستان کې خدای دې داسې وخت راولي چې ټول افغانان آزادانه ویزا واخلي لاړ شي دنیا ته وګرځي بیرته خپل وطن ته راشي دا اوس زموږ د دې اونۍ یادښت خوشحاله او نیکمرغه اوسئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0045 یودېرش یویشت درې نوي یو اویا له ډنمارک څخه د افغان غږ راډیو تلویزیون